د ډیورن کرښې په اړه د ډاکټر محمد اشرف غني پیغام. د اشرف غني له نظره د ډیورن کرښې موضوع یوازې یو سرحدي بحث نه دی، بلکې د افغانستان له تاریخ، هویت او ملي حاکمیت سره ژوره اړیکه لري. هغه په خپلو څرګندونو کې تل ټینګار کړی چې دا حساسه موضوع باید د احساساتو پر ځای د ملي اجماع، قانوني چوکاټ او اوږدمهاله ستراتیژۍ له لارې حل شي. اشرف غني ویلي چې د افغانستان حکومت هیڅکله په یو اړخیز ډول د دې کرښې د رسمي منلو پریکړه نه ده کړې، ځکه دا موضوع د ټول ولس پورې اړه لري. دغه په وینا د ډیورن کرښه داسې مسله ده چې یوازې یو حکومت یې نشي کولی، بلکې د ټول ملت نظر او اجماع ته اړتیا لري. په سلامونو ورکلی کوم د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کېدونه کوم ملګرو، که مو چینل نوی سبسکرایب کړئ د مهمو خبرونو لپاره د سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. هغه همداراز ټینګار کړی چې افغانستان باید د خپلو ګاونډیانو په ځانګړي ډول د پاکستان سره اړیکې د متقابل احترام او همکاریو پر بنسټ تنظیم کړي، خو په عین حال کې هغه دا هم ویلي چې هیڅ ډول فشار یا زور نشي کولی افغانان د دې ته اړ کړي چې پر خپلو ملي مسایلو معامله وکړي. د اشرف غني له نظره د دې ستونزې حل په دریو مهمو برخو پورې تړلی دی: ملي اجماع، د افغانستان د ټولو قومونو او سیاسي ډلو ګډ دریځ، نړیوال قانون، د سرحدونو او تړونونو قانوني ارزونه، ډیپلوماسي، له پاکستان سره دوامداره او هدفمنې خبرې. هغه باور درلود که دا درې عناصر سره یو ځای شي، نو امکان لري چې د دې اوږدې لانجې لپاره یو عملي او سوله ییز حل لاره پیدا شي. په پای کې د اشرف غني پیغام دا دی چې د ډیورن کرښه باید د شخړې پر ځای د تفاهم له لارې حل شي. هغه ټینګار کوي که جګړه او تاوتریخوالی نه یوازې ستونزې حلوي، بلکې لا یې پیچلې کوي. د ده په وینا ثبات هغه وخت راځي چې خبرې، درک او متقابل احترام موجود وي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.